الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا صدق الله العظيم. عزتمندو من دا درس شروع کړو چې سورۃ کهف نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې د دجال د فتنو نه د بچاو سبب او ذریعہ ده. په دې سلسله کې زموږ درسونه روانو، دا دویم درس ده. نن به دا خبره وکړو چې د سورۃ کهف په باره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مختلف روایات نقل دي. ځینې روایاتو کې دا راغلي چې کوم انسان د سورۃ کهف اولنی 10 آیاتونه یاد کی یا ولولي قرأ یا حفظه راغله، الله به دا انسان د دجال د فتنو نه محفوظ کی. په ځینې روایاتو کې اخرنی 10 آیاتونه راغلي. په یو روایت کې دا څه راغلي، کوم انسان چې د جمعې په شپه باندې د سورۃ کهف تلاوت وکړي یا د جمعې په ورځ باندې، الله به د انسان ته یو رڼا ورکړي. دا رڼا به د قدمونو نه تر سر پورې یا د ځمکې نه تر اسمانه پورې، او ځینو روایاتو کې دا راغلي تر راتلونکي جمعې پورې به الله د انسان ته یو رڼا ورکړي. نو دې رڼا نه کومه رڼا مراد ده؟ عزتمندو رڼاګانې 2 قسمه دي. یو ظاهري رڼا ده چې موږ تاسو ته په دې سترګو باندې ښکاري، یو باطنی رڼا ده چې هغه د زړه په سترګو انسان ته ښکاري. د انسان 2 سترګې دي. قرآن کریم کې راځي، قرآن پاک کې الله فرمایي سورۃ حج کې فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. د ځینې انسانانو د بيدونو انسانانو دا ظاهري سترګې ړندې نه وي، لیکن د زړه سترګې ړندې شوي وي. نو معنا دا ده چې د دجال په باره کې راځي چې د هغې دجال به یوه سترګه ړنده وي. نو یوه سترګه څنګه ړنده وي؟ یو قول د علماو د هغې په باره کې دا ده چې دجال دا ظاهري سترګه به په دوی کې به یوه سترګه ړنده وي. دویم قول دا ده چې نه، 2 سترګو نه مراد 2 قسمه علمونه دي، یو دنیوي علمونه یو دینی علمونه. دجال او د دجال ملګرو سره به دنیوي علم خو وي، د دین د علم نه هغوی ړانده وي. دا مطلب ده روحانیت، معنویت، دین، د الله سره تعلق، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه ژوند تیرول، دا چې په کوم علم حاصلېږي دغه علم نه به دجال او دغه ملګري لرې وي. ځکه دنیا اوس په دې لګیا ده چې څنګه د مکتب او د پوهنتون او د مدرسې او د نصاب نه څنګه روحانیت ختم کړي. معنا دا ده چې د دجال سره به روحاني علم نه وي او دغه د ملګرو سره. دریم تفسیر د دغه حدیث علماو دا کړی چې انسان 2 سترګې دي، یو دا ظاهري سترګې دي، یو د انسان په دننه زړه کې سترګې دي. لکه سورۃ حج کې چې الله فرمایي فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نو معنا دا ده چې د دجال با دا ظاهري سترګې خو کار کوي، لیکن باطنی سترګې به ړندې شوي وي، او د دجال ملګرو به هم همدغسې وي. په باطني سترګو چې کوم حقایق لیدل کېږي هغه په ظاهري سترګو نه لیدل کېږي. په ظاهري سترګو چې کوم لیدل کېږي هغه بیل شی وي، خو اصل کې په باطن کې چې انسان کله انسان کې ایمان وي، بصیرت وي، دغه روحانیت وي، دین وي، انسان ته ډیر داسې شیان ښکاري چې عامو انسانانو ته بیا هغه نه ښکاري. نو د دجال به دغه سترګې د زړه سترګې ړندې وي، بصیرت به ورسره نه وي، عقلمندي به ورسره نه وي، حقیقت د اشیاو ته به رسیدګي نشي کولی. اوس د دغه باطن د باطن دا سترګې چې د انسان ړندې کېږي دا په څه ړندې کېږي؟ دا په دې باندې چې کوم انسان د ظاهري سترګو د دې حفاظت نه کوي، دا غلط استعمالوي، دا د باندې حرام قتل کوي، نامحرم ښځو ته ګوري، د باندې په موبایل کې او په کمپیوټر کې او په نورو کې غلط عکسونه، فلمونه، ډرامې، سریالونه، ناولونه، دا چې کوم انسان ګوري او د دې حفاظت نظر حفاظت نه کوي، نو دغه اثر په باطنی سترګو باندې کېږي. نو څومره چې دا نظر غلط استعمالیږي، همدومره د انسان کې د زړه ړوندوالی پیدا کېږي، همدغه انسان د حقایقو نه لرې پاتې کېږي، حقیقتونه نشي درک کولی.
په ډېرو شیانو چې مؤمن پوهېږي هغه بیا نه پوهېږي. نو دغسې خلک به د دجال ملګري کېږي چې کوم انسان د سترګو د نظر حفاظت نه کوي. نو اوس چې موږ تاسو سوچ وکړو دجالي فتنه چې دا موبایل دی، ټچ موبایل دی، د لارې نه په موږ باندې ډېر لوی کار شو دی چې موږ د دجال ملګرتیا ته چمتو آماده شو، چې زموږ دا سترګې غلط استعمال شي چې د ده په وجه مو د زړه سترګې خرابې شي، ړندې شي، او د هغې په نتیجه کې بیا موږ د دجال ملګري شو. الله دې زموږ ستاسو حفاظت وکړي.